صاحب وعلیکم السلام. بیا راغلم یار. د بیا راغلی وروره وایه که نه والله اوس مې دا موبایل ګرمېږي دې سر څه چلو کومه دا طریقه راته وښایه. ګرمېږي چې کله ته چارج کې استعمالوې او یا گیم کې یا څه ویډیوګانې ګورې په هغه ټیم کې دا ګرمېږي موبایل. بالکل هماغه ټیم کې ګرمېږي. زه یم اوس که نه زه درته اوس هر څه سموم ما سره اوسئ. موبایل چې کله ګرمېږي نو د هغه دوه وجې، یو دلته چې بیټري وي د هغې د وجې ګرمېږي او یو دلته تاسو پاس چې پروسیسر یا سی پی یو یا تاسو کوم کارډ هغه چې ګرمېږي. چې کله ستاسو بیټري ګرمه شوله د موبایل نو هغه ستاسو مشکل ده. هغه یا به ستاسو په غلط چارج باندې چارج کوي یا نه تیز چارج باندې به چارج کوي. بل مشکل دا ده چې تاسو کوم کور استعمالوي د کوم کور د هغې د وجې هم ګرمېدلی شي. یو نیم زیات کسان وي چې هغه چې کله موبایل ګرم شي نو هغه لاړ شي فریزر کې کېږدي یخچال چې ورته موږ وایي. نو هغه چې کله ستاسو موبایل د ګرم وي او یخ شي یا چې یخ وي یو دم ګرم کوي تاسو هغه ستاسو بیټري ختموي. کله ستاسو موبایل پاس د سی پی یو چې کله ګرم شي نو دا کله خم وي ځکه چې تاسو کله د موبایل ډېر دا ګرم شي نو ستاسو موبایل سیسټم ډېر سلو شي. اپلیکیشن بیک ګراوند وي لکه فیسبوک شو او انسټاګرام شو یا دا ټیک ټاک دا بیک ګراوند روان وي د هغې د وجې هم دا ګرمېږي او کله کله چې کله سافټویر نوي اپډیټ شوی د هغې د وجې هم کېږي. راځئ چې یو څه نور طریقې ته هم کېدای شي هغې سره ستاسو موبایل جوړ شي. ما سره اوسئ. نو اول به داسې وکړئ لاړ به شئ سیټینګ ته او سیټینګ کې به دلته اول لوکیشن ته لاړ شئ. لوکیشن دا لوکیشن څنګه لاړې دا لوکیشن به بند ساتئ او دې کې دا وګوره دا سکینر وای فای سکینر او بلوتوث سکینر دا به بند کړئ او بیا به لوکیشن ورپسې بند کړئ. بل دا چې لاندې لاړ به شئ سیټینګ ته، سیټینګ کې به لاړ شئ اباوټ فون ته، اباوټ فون کې باندې لاړ شئ ورژن ته، ورژن کې به دا وګوره بلډ نمبر دا به وځلې وهئ بر چې دلته به ستاسو ډیولپر آپشن آن شي. دلته چې کله لاړئ نو دې کې به لاندې لاړ شئ، لاندې به دې کې به لاړ شئ بیک ګراوند پروسس لیمټ دې ته به ورشئ. دا وګوره دلته وګوره بیک ګراوند پروسس لیمټ دا سره دا به نو بیک ګراوند پروسس لیمټ کوي او دلته وګوره ډونټ کیپ اکټیویټیز دا به آن کوي. نو دې نه پس به ستاسو موبایل طریقه دا چې لاړ به شئ اپس ته، اپس کې به دا اپس منیجر ووهئ او دلته چې کوم اپس غواړئ لکه مثال دا وګوره بیټر می نو دلته به دا وګوره 4 سټاپ به ووهئ او دلته وګوره دا بیټري یوسیج دا به ووهئ او دلته وګوره چې دا بیک ګراوند کې دا آن نو دا بند کوي. کوم شیونه مې چېرته وښودې په دې باندې عمل وکړه او انشاءالله نور به ستاسو موبایل نه ګرمېږي. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شي او د نورو ښایسته ویډیوګانو دپاره